سلطان محمود غزنوی او ډیر نیک باچاو هغه وای زما په ذهن کې یو ځل 3 اشکاله او 3 سوالونه رالل ما ته یو اشکال او سوال دار راغی چې خلق ما ته وای ته د سبکتګین زوی نو آیا زما پلار پرشتیا سبکتګینو کنا دویم اشکال دار راغی چې دا علما وای العلماء ورثه الانبیاء وای دا حدیث دی چې علما د انبیاء علیهم السلام وارثان دي نو آیا دا علما با پرشتیا د وارثان د انبیاء ویو کنه بوي دا به اسی علما ځان له جوړ کړي او درې مشکال راته دار راغی چې زکم نیک عملونه کوم دا به د الله په نس قبول یو کنه الله به مال د دې بدل کې جنت راکیو کنه وای دا درې واړه اشکال ما ته ذهن کې ډیر وخت چریدل یو ورځ بازار ته ووته یو کبابي خوا کې یو طالب العلم ولاړ دی او طالب العلم هغه رڼا ته کتاب ګوري داغه هغه اور رڼا ته کتاب ګوري خدا کبابي شوم او کنجوس سره هغه بشاړه او چې د کبابي به بیا خیال بدل شو دا طالب براغه او هغه ته به ودرېده زما محترم ملګرو دا سلطان محمود غزنوی حیران شي چې دا طالب ولې د کبابي مخې ته ولاړ دی او کبابي نه پریدي پولیس ته وی دا راوله چې هغه راوستو طالب ته وی ولې ویجی د رڼا تنظیم نشته زه غریبي مو پیسې را سره نشته او دا کبابي مې پریدي نه او زه کتاب ګورم ما سره رڼا تنظیم نشته سلطان محمود غزنوی لاړو خادم یې ولېګ اغله چراغ راوړو او د ته وی دا والا هغه وته دعا وکړه شپې له خوب ویني خوب کې آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویني او وته وی اے د سبکتګین بچیا تا چې زما د وارث سره امداد وکړو رڼا دی ول تنظیم وکړو الله تعالی جنت درک الله دغه وس کې تا ته جنت درک سلطان محمود غزنوی خوشاله شو چې الحمدلله زما هغه اشکالات ختم شو پلار می سبکتګین دا علما د پیغمبرانو وارثان دي او ما ته که خیر په دې نیک عمل باندې با الله جنت را کوي د مدرسه کې علما راضي طلبه راضي د انبیاء علیهم السلام وارثان راضي قوم ته عوام ته زدا پیل کوما کور لمونګه جوړولو لتکړیو ان شاء الله من بدای اراده کو نیت وکاو چې ان شاء الله په دې مدرسه کې خپل د آخرت سرمایا د آخرت خزانه ان شاء الله ولګو او دا مدرسه الله تعالی جوړ کی